بسم الله الرحمن الرحیم. عباد الرحمن مهربان یم. د پروژې مدیریت یا پروجیکټ منیجمنت پنځم درس. د پروژې مدیر یا پروجیکټ منیجر چاته وایي؟ لکه ښکاره خبره ده د پروژې مدیریت او د پروژې کارونه په یو نفر باندې نه ترسره کیږي او یو نفر دې توانایي نه لري چې ټول کارونه دې ترسره کړي. نو هغه ټیم چې د پروژې د اهدافو د لاسته راوړلو مسؤلیت په غاړه لري د دغه ټیم رهبر او مشر ته پروجیکټ منیجر وایي. یعنی د پروژې د مدیریت د ټیم مشر او مسؤل کس ته پروجیکټ منیجر وایي. د پروژې د مدیر وړتیاوې: آیا هر څوک د پروژې مدیر کیدای شي؟ آیا د پروژې د مدیر په حیث باندې کار کولی شي؟ نه. د پروژې مدیر باید په ځینې مواردو کې کافي وړتیا ولري تر څو وکولی شي پروژه په ښه شکل باندې ترسره کړي، د پروژې اهداف لاسته راوړي او پروژه تطبیق کړي. اول مسلکي پوهه ده. یعنی د پروژې مدیر یا پروجیکټ منیجر باید د پروجیکټ منیجمنت په بخش کې مسلکي تعلیم او مسلکي پوهه ولري او همدا یې مسلک وي. کارکردګي یا پرفارمنس: د پروژې مدیر باید د دې وړتیا ولري چې پروژه تطبیق کړي او پروژه عملا سر ته ورسوي او کومه مسلکي پوهه چې لري له هغې څخه د پروژې په ترسره کولو کې د استفاده کولو وړتیا ولري. بل شخصي مهارتونه دي. د مسلکي پوهې ترڅنګ د پروژې مدیر باید ځینې مهارتونه ولري تر څو وکولی شي پروژه په ښه شکل باندې ترسره کړي. په شخصي مهارتونو کې ډېر شیان راځي، خصوصا دا د پروژې د مدیر په خپل هغه شخصي پالیسي او تعامل طریقې پورې هم اړه لري. ځینې کسان جدي وي، ځینې کسان نرم خویه وي. چې دلته موږ ځینې مهارتونو باندې غږیږو او څومره چې د پروژې مدیر دغه مهارتونو کې برلاسی وي او دغه مهارتونه ولري نو هماغومره به کامیاب مدیر وي. اول لیډرشپ یا رهبري ده. د پروژې مدیر باید یو ښه رهبر هم اوسیږي او څومره چې هغه د رهبرۍ خاصیت او د رهبرۍ وړتیا یې زیاته وي هماغومره به کامیاب مدیر وي. البته د مدیریت او لیډرشپ ترمنځ ځینې فرقونه شته دي چې انشاءالله آینده کې به ورباندې وغږیږو. بل د پروژې د مدیر لپاره د ټیم جوړول مهم دي. یعنی د پروژې مدیر باید د دې وړتیا ولري چې یو ښه کاري جوړ کړي، ښه کاري ټیم جوړ کړي. تشویق ده. د پروژې مدیر باید خپل پرسونل تشویق کړي تر څو ښه کار وکړي او پروژه په ښه شکل ترسره شي. ارتباطات دي. د پروژې مدیر باید د ذینفعانو سره مثلا قراردادي سره له پرسونل سره د ارتباط جوړولو ښه وړتیا ولري او ښه ارتباطات ولري باید له هغوی سره تر څو کارونه په ښه ډول په مخ لاړ شي. تاثیرګذاري ده. تصمیم نیول دي. کلتوري او سیاسي پوهه ده. طبعا پروژه په مختلفو ځایونو کې ترسره کیږي نو د هماغه منطقې کلتور باندې کلتور او فرهنګ نه ځان خبرول او په هغې باندې پوهه مهمه ده. او سیاسي پوهه هم د پروژې د مدیر لپاره مهمه ده چې یو څه ضروري سیاسي پوهه باید ولري. جر او بحث کول دي. اعتماد جوړول دي او د نزاع او لانجو اداره کول او حلول دي. لکه په پروژې کې مختلف مشکلات منځته راځي نو د پروژې مدیر باید د دومره پوهه او استعداد ولري چې مشکلات حل کړي او هغه کنټرول او اداره کړي. بل کوچنګ دی. د پروژې مدیر باید له پرسونل سره د یو مربي او معلم په حیث باندې برخورد وکړي او له هغوی سره دغسې یو تعامل وکړي. دغه مهارتونه دي چې د یو پروژې مدیر باید هغه ولري. له دې څخه ډېر هم دي. یعنې چې څومره دغه مهارتونه او دغه خواص زیات ولري هماغومره به کامیاب مدیر وي او هماغومره به پروژه په ښه شکل باندې ترسره شي. نو دا د دې ورځې درس. نور په راتلونکي کې انشاءالله. له توجه څخه مو ډېره زیاته مننه.